سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه د یو عامې ویډیو نه 4K او HDR ویډیو سازه کړئ. نو که تاسو په اول ځل زموږ چینل ته راغلي یئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. د ټولو نه مخکې به تاسو کیپ کټ اوپن کړئ، بیا په نیو ویډیو باندې کلیک کړئ او د خپلې ګیلرۍ نه به هغه ویډیو خوښه کړئ کومه چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. چې کله مو ویډیو خوښه کړه بیا په ایډ باندې کلیک کړئ. بیا به تاسو ته د کیپ کټ داسې سکرین اوپن شي، د کیپ کټ لوګو به تاسو ډیلیټ کړئ. بیا په ویډیو باندې کلیک کړئ او ایډجسټمنټ ته به لاړ شئ. بیا په برایټنس باندې کلیک کړئ او برایټنس په +5 پرېږدئ. بیا به کنټراسټ راشئ. په کنټراسټ کې به تاسو د دې مطلب دا دی چې دا د ویډیو نه مکمل سوری شیډو ختموي، تاسو به دا +5 پرېږدئ. بیا به راشئ سیچوریشن ته. د سیچوریشن دا کار دی چې دا ویډیو ته کلر ورکوي، تاسو به دا 50 پرېږدئ. بیا به راشئ بریلینس ته. د بریلینس دا کار دی چې دا مکمل ویډیو له برایټنس ورکوي، ټول ایډجسټمنټ دا په یو ځل کوي، تاسو به دا -7 پرېږدئ. بیا به راشئ شارپین ته. شارپین به تاسو 100 پرېږدئ. بیا به کلیئرټي ته راشئ. کلیئرټي به تاسو 38 کې پرېږدئ. بیا په HSL باندې کلیک کړئ او ګرین کلر به سلیکټ کړئ او سیچوریشن به 100 ته ورسوئ او HUE به تاسو 50 ته ورسوئ. بیا به راشئ لایټنس ته. د لایټنس دا کار دی چې دا مکمل ویډیو له کلر ګریډینګ ورکوي، نو دا به تاسو 24 کې پرېږدئ. بیا به تاسو اورنج کلر ته راشئ. اورنج کلر کې به سیچوریشن 50 ته ورسوئ. HUE به 27 ته ورسوئ او لایټنس به تاسو 26 ته ورسوئ. بیا به بلو کلر سلیکټ کړئ او سیچوریشن به 75 ته ورسوئ. بیا به لایټنس راشئ او +10 کې به پرېږدئ. بیا به HUE به 20 کې پرېږدئ او په ټیک مار به کلیک کړئ او بیا به تاسو راشئ هایلایټ ته. هایلایټ به تاسو +10 کې پرېږدئ. بیا به شیډو ته راشئ او شیډو به -6 کې پرېږدئ او بیا به وایټ ته راشئ. وایټ به -5 کې پرېږدئ او بیا به بلیک ته راشئ. بلیک به -3 کې پرېږدئ. بیا به ټمپریچر ته راشئ. ټمپریچر به تاسو -7 کې پرېږدئ. بیا به HUE ته راشئ. HUE به تاسو -4 کې پرېږدئ. نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ ویډیو مکمل 4K HDR ته بدله شو. اوس به دا مونږه ساینمټک تاړو. نو فلټر باندې به کلیک کړئ. په بیډ باندې فلټر باندې به کلیک کړئ او د دې ایډجسټمنټ به تاسو 15 ته ورسوئ. نو ماشاءالله زموږ ویډیو مکمل ساینمټک ته واوړېده. که تاسو نور هم څه پاکول غواړئ نو فلټر باندې به کلیک کړئ. فلټر ته بیا راشئ او کلیر 2 باندې به کلیک کړئ او ایډجسټمنټ به 100 کې پرېږدئ. نو تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو مکمل HDR 4K او ساینمټک ویډیو ته سازه شو.